هغه خیرې خو د 20 ځله راپسې ولګي هغه خیرې خو د 20 ځله راپسې ولګي او چې د جانان په شونډو راشي په ماښې ولګي زړه ستړی مه وایه کوه د محبت خبرې او مړی به سپری د وفتو په دې لانجې ولګي او لکه چې پټ په لولکو شي د سپرلو ګلونه چې اننګو ته د ریشه د لوپټې ولګي. بسم الله الرحمن الرحیم. د اوقاف ټي وي کتونکو دا وخت موږ راغلي او د هیروشا منځ دی د شمشاد انګار صاحب خوا راغلي یو. شمشاد انګار صاحب وایي چې ته هسې راښکاره شه دیوالګي نه لږ رادې خوا ولاړ یم درته لار کې د بوتکي نه لږ رادې خوا. ما ویلې که بورا چېرته د ګل په خوا کې ناست دی تور چپ د سپین مخ دی ننګي نه لږ رادې خوا. ما ویلې که بورا چېرته د ګل په خوا کې ناست دی تور چاپ دی په سپین مخ دی ننګي نه لږ رادې خوا. زه نه خبرېږم ولې د رقیب سره ناست نه وي جومات نه ښه ورخوا د لښتي نه لږ رادې خوا. راځو شمشاد انګار صاحب ته السلام علیکم. وعلیکم السلام عقاب نیازي صاحب ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه. انګار صاحب ټایم ناوخته دی دا راته ووایه اورېدونکو ته به څه ووایې؟ نو بس ستاسو چې څنګه خوښه وي زه به وینا کوم چې ستاسو څه مرضي زه خو طنز او مزاح هم دي کوم سنجیده هم دي کوم چې ستاسو کومه دغه یې نو بس خبر کړم. مینوالو ته دې یاد دی چې شمشاد انګار هغه هستي ده که دا سړی خندی نو داسې به یې وخندېدی چې کلمې په لاس کې نیولي او که سړی جړی او سنجیده نظم واورېدو نو موږ یې په څو مشاعرو کې جړولي یو. نو دلته به خو موږ ترې مزاحیه واورو او انشاءالله ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. نو انګار صاحب که څه نوی نظم او مزاحیه لیکلی چې اړو چا اورېدلی نه چې تپ تخیږي هغه نظم مینوالو ته چې د کېږي په سنګل به کم صاحب برغې کېدي او سر پې څنګ کېدم چې پې دوه تېزندی برغې کېدي او خدایه په دغې سیند مې پول کې چې هغه پې راځي او چې په سینه باندې مې خپې لیونۍ برغې کېدي او چې لاس مې تنګ شي راته وایي زه دا خرڅې که هغه مې لاسو کې ټیکه او نتکۍ برغې کېدي او په نرو شونډو کې انګاره ژبه داسې نیسي لکه چې څوک چاله چړې په مرۍ برغې کېدي. یو څو شعرونه ویلي هغه دې راته وویل هغه خو داسې درې شعرونه دي چې ستا د بې وخته تلو راتلو نه زما یره کېږي او د دې کاواکه ګرځېدو نه زما یره کېږي. خلکو پخوا ویلي چې هغه خورې نو دغه به خورې او په دقه وجه امرسو نه زما یره کېږي او انګاره ته خو یې پښتون دې کې شک نشته دی خو خفه پې نه شي پښتنو نه زما یره کېږي. دا نظم دی چې موره نظم دی چې غلام گردش ته کوسې مخې ته د کور دیوال ته ډډه وخلې و پیتاوي ته یې ځان ګرموو په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځې او د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کړې. خلکو پیسې په کروړونو باندې وګټلې چا هنرونو باندې چا کاروبارونو باندې چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې چا په دمونو باندې چا په تعویزونو باندې. تا خو هم تعلیم کړی دی ښه تعلیم یافته سړی اتم دې پیل دی نو اووم پورې پاس کړی که نه شپاړسم ته درته نښه کاله پاتې وو نو سبق خو سر ته رسېدلی او خو لږ پاتې وو. درې نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله او هغه ډاکټر سره هغه خو هم ښه قابل ډاکټر وو. په مریضانو به یې رنګ رنګ تجربې کولې په ایمرجنسي کې به یې ډراپ ورته سپېمه کې لګول په دویانو درته خو هم پوره غوبور اصل دی په المارو کې ویښو دي راغستلي دي هر څه پویه یې خو راشه ډاکټري شروع کړه او غلام ګردشه پر یې خلکو باندې مټ دا خو دنیا د څوک بمبي څوک به جوړېږي پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نه شي. هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نه شي. یره ښه ښکلې سوچ دی وکړو ښه قابل انسان یې ځان یې په ملا باندې دوه درې کرته وټکوو خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یکم بخت داسې چټي دي د وړو په مور باندې خوړلي که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وي 14 پیرې خو به سپوږمۍ ته اوس په خوا ته ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به د چا نزله به بهېدله د چا بنده به وه مضبوطول او سستول یې د سپېمو بریکونه ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي دواړه پښې دي که یو ټوک دې راله راکړه چېرته د وی زه پوه شوم د ټوک په ځای ایل پې ورکړه چې اوده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کړې هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې سهار چې پاڅېدو نو شونډې یې بیا نه بیارېدې
نه خبرې شوې کوي نه خوراک کوي شو حیران به یې کتل داسې ګوم سوم ناس و د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی دی بس ګنډه دي شونډې ناسو لکه نه چې اوري هغوی صدا وکړه سړي باندې جوړ باد عالم دی هغه د بر کلي ملا یې ور نظر راوستو چې د پیریانو ملا دغه اندازه ولیده وی او بالکل اثرات پې د پیریانو شته دي چې سپېمې ورله د اور په باتی وسېځلې هغه سمدس بس د ملا ګریوان ته لاس واچوه ملا ویل ډېر سرکش آرامیان پیریان دي او سړی کلک ونیسئ په کټ کې مضبوط وتړئ یو 3 څپېړې د مخ نه ترې نه چوتې کړلې چې څو کسان یې سپا خبره کوي بیا یې 2-3 کوترې نورې ترې نه پاسولې د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ ملا چې ستړی شو ماشین یې د څپېړو بند کړي په ده چې کوم پیریان راغلي چاړاګان دي د تعویذونو نه یې غاړه ورته ډکه کړه لکه د سبا پر اعلان نړه نو سېزمه به یې سهار د کور خلکو به سیده اسپتال ته یوړو ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه دی لیدې چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې پرانستلې هغه د ایلپي د پیریانو راز یې ټول ښکاره ډاکټر شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل ملا خپوس کو خوانګاره د ګناه د چا وه ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو ګناه د ده وه چې ناخله کس له ډېر ښکلی ډېر زبردست د انګار صاحب شاعري هر یو نظم هر یو غزل د یو بل نه ښایسته د یو بل نه مزیدار انګار صاحب یو نظم که بل مینوال ورته ډالۍ کوي ښه نو بس زاړه نظمونه دی یو قاب صاحب درته به ووایم چې د الیکشن برته نظم ووایم د امریکایي الیکشن چې تېر شوی وی ساجیبه شان الیکشنو پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطنو پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتنو پته نه لګېده ولړ کوڅې ته به یې وتلو پته نه لګېده سهار به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازر و د چا پکې مولې نښه وه د یو بوجۍ و د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرۍ نښه او د چا چنچڼه و د چا پکې پنجره نښه وه د ملا ډولو د اجرابو مسله نښه وه څوک د ضلعو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کسان ولاړو 2 لکان به نو شپږ به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه 4 ولاړو 2 زامن ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې او په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلي په کلي چم په چمې تنازه جوړه کړه او پار یو کور هره کوڅه کې پتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات یو که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات ښه دې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د څوک څپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاووي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوته کو لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او اخري بند چې الیکشن نه و خو چټي غولول د خلک په امیدوارو باندې سې تنګول د خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلک نه پوهېدل د خلک دا ملا څه نښې وي خاصې شرمول د خلک نورو قامونو ته انګاره ترقي میلاو شوه خو ماشاءالله مونږ پښتنو ته بدیتي میلاو شو سندره ده چې په پنجو کښېنم سینې ته زنګونونه ږدم مینې دې داسې بې مجاله کړم په زور پاسمه دواړو تشو ته لاسونه ږدم مینې دې داسې بې مجاله کړم لکه د اور مصره لمبه د زړه د کوره وځي تا په وجود کې د درتلو نه لرم په غړغړو کې مې د خولې نه وینه توره وځي تا په وجود کې د درتلو نه لرم د زړه د زوره نه انخطي قدمونه ږدم مینې دې داسې بې مجاله کړم په زور پاسمه دواړو تشو ته لاسونه ږدم او مینې دې داسې بې مجاله کړم او زه ستا د لاسه نه علاج په طبیبانو ګرځم ته لا تپوس وکړې چې دا ولې مودې مې وشوې چې چاپېره په موږیانو ګرځم ته لا تپوس وکړې چې دا ولې نو ستا د چنې پر یو ګوټ کې تعویذونه ږدم مینې دې داسې بې مجاله کړم په پنجو کښېنم سینې ته زنګونونه ږدم مینې دې داسې بې مجاله کړم او
د زړه زخمونه داسې شو چې د ورتللو نه دي د رغېدو هېڅ امید نه لرم دغه شلېدلي پرخرونه د ګنډلو نه دي د رغېدو هېڅ امید نه لرم هسې د ځان سره د زلفو دې تارونه ږدمه مینې دې داسې بې مجاله کړم په زور په سمه دواړو تشو ته لاسونه ږدمه مینې دې داسې بې مجاله کړم او تر غزاره د غرور د اوچت بامه نه شوې دا په شمشاد انګار لاسه ونه کړه خبر د خپلو سند جبر د انجامه نه شوې دا په شمشاد انګار لاسه ونه کړه خپل امیدونه او سلو ته اړامونه ږدمه مینې دې داسې بې مجاله کړم پنجو کښېنمه سینې ته زنګونونه ږدمه مینې دې داسې بې مجاله کړم ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر ملګرو تاسو د شمشاد انګار صاحب ښکلي ښکلي شعرونه واورېدل مزاحیه سنجیده هم د دې نه ډېر داسې وادي که دلته شروع کړو نو یقینا زه یقین لرم چې تاسو هم په جاړه شئ د سنجیده شعرونو دپاره دله بیا راځو ځکه چې ټایم اوس ډېر ناوخته دی موږ ته هم ډېر غټ مزل پروت دی نو په دې ځای باندې ورکړئ خپل ورور عقاب نیازي له اجازت په دې نیت او په دې سله باندې چې موږ به راتلونکی میلمه چې کوم دی هغه به هم داسې خوږ شاعر وي لکه څنګه چې شمشاد انګار صاحب دی یا شعیب شاهدان صاحب دی یا حبیب یوسفزی صاحب دی نو خپل ورور عقاب نیازي دی ورکړئ اجازت په دې باندې سره د جنت ګل عادل او د نظر خان نادر لاله د دوی الله په امان